واده کړې ښځه چې په پارک کې خپل خاوند د بل سړي سره ګیره کړله چې ښځې د بل سړي سره غلط کارونه کول، نو خاوند یې ډېر زیات وجړل او ډېر زیات خفه شو. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو خو هم د دې سړي او د ښځې ټولې واقعې نه خبر شئ. دغه سړي چې به غلط کارونه کول او نورو ښځو پسې به ګرځېدو، چې خپله یې خو هم ډېره ښکلې ښځه وه، خو ده به بیا خو هم په بازار کې په کلي کې نورو جنکو نورو ښځو پسې ګرځېدو او هغه ښځو سره به یې غلط کارونه کول. دا چې یو ورځ د خپلو بچو سره خپلې ښځې سره پارک ته لاړې، خپله ښځې ځان سره بوتله چې راځه چکر درله درکوم، خپل بچي هم ځان سره کړل، خپلو بچو له یې چکرې ورکړې او ښځه یې خو هم وګرځوله. بیا یې ورته وویل چې ته دغه سیټ ته کښېنه او زه راځم. په دغه ټیم کې دغه سړی بلې ښځې پسې شوی و او هغه ښځې سره یې لینډ توله کولو، چې شانه پې یو سړی راغلی او ورته وایي که ستا دومره شوق کېږي نو د هغه ونې لاندې بوټي لاندې یوه ښځه ده چې هغه بغیر پیسو باندې دغه کار کوي، ما خو هم ورسره دغه کار وکړو او ترې راغلمه. نو دغه سړی خو هم دغه ونې سیټ ته روان شو او چې وی کتل د دغه سړي خپله ښځه وه چې بل سړي سره یې پرته وه او دغه غلط کار یې ورسره کوو. نو په دغه ټیم کې دغه سړی ډېر زیات خفه شو او توبه یې ویستله چې بیا به زه دغه غلط کارونه نه کوم او خپله ښځه او بچي کور ته بوتلل. نو کتونکو د دې واقعې نه موږ دا سبق اخیستلی شو، کله چې ته وران ګرځې غلط کارونه کوي او د نورو خلکو د نورو ښځو عزت نه ساتي، خیال نه ساتي او غلط کارونه ورسره کوي، نو ستا په کور کې به هم داسې یو ښځه لور خور پیدا کېږي چې هغه به نورو سړو سره غلط کارونه کوي. زنا یو قرض دی چې هغه به په دې دنیا ورکوي. نو دغه د ښځې او خاوند واقعه وه چې درسره مو شریکه کړله. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلئ چینل سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتو نه خبرېږئ.